بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما د ننني لیکچر موضوع چې دا هغه دریم میډیولز رایټینګ سلیکټ کویریز څلورم لیسن رایټینګ سمپل کیس ایکسپریشن. دغه لیسن ابجیکټیوز چې کوم دي هغه په کیس ایکسپریشن باندې پوهیدل او د هغې په سلیکټ کلاس کې کارول دي او په دې هم پوهیدل دي چې سمپل فارم آف کیس ایکسپریشن څه شی ده او څه ډول لیکل کیږي. کیس ایکسپریشن دوستانو په تیر لیکچرونو کې ستاسو ولیدل چې کله غوښتل چې یو ټیبل ته یا د یو ټیبل کالم نوم ته لنډمهالی نوم ورکو، هغه نوم ته یو څه تغییر ورکو تر څو ریپورټ کې هغه نوم ښکاره شي چې کوم مونږ غواړو. هغې دپاره مونږ الیاسس کارول، یعنی الیاسس کولی شول چې د ټیبل ته یو موقتي نوم ورکړي او همدا ډول د یو ټیبل یو کالم ته هم لنډمهالی نوم ورکړي. کله چې اوس په یو کالم کې ویلیو پرته ده او مونږ وغواړو چې هغه ویلیو ته یو سبسټیټیوټ یعنی یو بدیل پیدا کو، هغه ته یو لنډمهالی نوم ورکو، هغه ته هغه نوم ورکو چې مونږ یې په ریپورټ کې غواړو، هغه دپاره مونږ بیا کیس ایکسپریشن کاروو. یا بیا هم وایم چې کیس ایکسپریشن کالم نوم او ټیبل نوم سره کار نه لري. کیس ایکسپریشن یوازې او یوازې په کالم کې چې کومه ډیټا یا ویلیو پرته ده هغې سره کار لري او هغې ته لنډمهالی نوم ورکوي. کیس ایکسپریشن تاسو کولی شئ چې په ویر، having او order by کلاس کې وکاروئ. په ټي اس کیو ایل کې کله چې کیس ایکسپریشن رن کیږي یا ایگزیکیوټ کیږي هغه سنگل او یا هم سکیلر ویلیو مونږ ته ریټرن کوي، یعنی واپسی کې راکوي. سنگل او سکیلر دواړو مطلب یوازې یو ویلیو مونږ ته راکوي او همدغه معنا ده. کله چې مونږ کیس ایکسپریشن په سلیکټ کلاس کې وکاروو دا د کالکولیټډ کالم ته ورته چلن کوي او یو الیاس ته اړتیا لري تر څو هغه باندې ټول پوه شي چې د دغه کالم نوم څه شی ده او څه مقصد ده. دوستانو کیس ایکسپریشن چې ده هغه دوه ډوله لري چې لومړی ته یې سمپل کیس وایي او دوهم ته یې سرچ یا بولین کیس وایي. په دغه ویډیو کې موږ به یوازې د سمپل کیس ایکسپریشن په هکله زده کړه وکړو. په سمپل کیس ایکسپریشن کې کله چې موږ غواړو د یو ویلیو دپاره یو بدیل ولټوو، یو بدیل پیدا کړو یا هغه ته یو لنډمهالی هغه ویلیو ته یو لنډمهالی نوم ورکړو، هغه چې ده د کالم کې چې څومره ویلیوز پرتې دي هغې سره یې کمپیر کوي یا پرتله کوي. کله چې دغه کمپیر کېدو پروسه پیل شي هغه لومړی میچینګ ویلیو چې پیدا شي هغه د هغې په ځای چې هغه نوم چې مونږ ورکړی ده هغه ځای پر ځای کوي یا هغه ته لنډمهالی نوم ورکوي، یعنی هغه نوم ورکوي چې کوم مونږ ورته په کیس کې ټاکلی وي. که چیرې هغه ویلیو چې مونږ غواړو هغې ته لنډمهالی نوم ورکو هغه پیدا نشي، بیا کنټرول چې ده ایلس برخې ته ځي، ایلس کلاس ته ځي. که چیرې هغه ویلیو چې مونږ غواړو هغه ته لنډمهالی نوم ورکو او همدا ډول کیس ایکسپریشن کې ایلس برخه هم نه وي، نو بیا دغه کیس ایکسپریشن چې دا مونږ ته نل ویلیو چې دا مونږ ته واپسی کې راکوي یعنی ریټرن کوي. بیا زه هم تکراروم، کله چې په یو کالم کې ډیټا ته مونږ یو لنډمهالی نوم ورکو نو اس کیو ایل سرور ډیټابیس انجن چې کوم ده هغه ځي هغه ویلیو پیدا کوي چې کوم ورته لنډمهالی نوم ټاکلی ده. که چیرته هغه پیدا کړه هغه لومړی ویلیو راخلي، هغه ته په لنډمهالي توګه نوم ته یې تغییر ورکوي. که چیرته هغه پیدا یې نه کړه بیا ایلس برخې ته ځي. که چیرې دغه ویلیو هم پیدا نه کړه او ایلس برخه هم په کیس ایکسپریشن کې موجود نه وي، بیا په دریم صورت کې مونږ ته نل ویلیو ریټرن کوي. د دې ډیمو یا عملا کار دپاره مونږ ځو اس کیو ایل سرور ته. دوستانو دلته زه غواړم چې
کټګوري آی ډي باندې کیس ایکسپریشن ولګوم تر څو ستاسو په دې باندې ښه سم پوه شئ. دوستانو که چېرته زه د پروډکټ ټیبل نه دغه 3 کالمونه راواخلم چې پروډکټ آی ډي ده، پروډکټ نیم ده او کټګوري آی ډي، نو ستاسو به وګورئ چې په د کټګوري آی ډي باندې به هیڅوک پوه نه شي چې کټګوري آی ډي څه مطلب ده. که ستاسو دلته وګورئ کټګوري آی ډي کې 1 1 2 2 7 2 6 8 او همدا ډول ډېر نور څه هم دي چې په دې باندې به هیڅوک هم پوه نه شي چې دلته د 1 څخه څه مطلب ده، د 1 څخه دلته څه مطلب ده، او همدا ډول د 2 څخه څه مطلب ده، د 7 څخه څه مطلب ده، د 6 څخه څه مطلب ده. زه غواړم چې د هغې دپاره یو داسې نومونه ورکړم، یو داسې بدیل ورته پیدا کړم چې هغې باندې ټول پوه شي. کټګوري آی ډي چې کوم ده هغې نومونه چې دي هغه په کټګوري ټیبل کې واضح شوي دي. نو هغې دپاره زه ځم کیس ایکسپریشن کاروم. زه ورته وایم چې کټګوري آی ډي باندې زه کیس ایکسپریشن کاروم. زه ورته وایم که چیرې په کټګوري آی ډي کالم کې کومه ویلیو چې 1 وي هغې په ځای ماته څه شی ولیکه؟ بیوریج ولیکه. که چیرې په کټګوري آی ډي کې دلته تاسو ګورئ 2 اوسي هغې په ځای ماته څه شی ریپلیس کا یا کنډیمنټ. که چیرې په کټګوري آی ډي کې د 3 عدد وي یعنی ویلیو 3 وي هغه په ځای ماته کنفیکشنز ولیکه. که چیرته د 1 2 3 څخه هم نه وي بیا چیرته لاړ شه، زه کنټرول ته وایم چې ایلز برخې ته لاړ شه او ایلز برخې کې د هغو ټولو دپاره بیا څه شی ولیکه؟ انناون کټګوري. او دغه کیس څه شي ده؟ ته پای ټکی ورکه یعنی په همدغه ځای ختم کا او هغه څخه وروسته زه یو الیاس ورکوم. یعنی دا څنګه چې کیس چې دا یو نوی کالم ایجادوي او نوی کالم ته زه بیا څه شي نوم ورکوم؟ کټګوري نیم. او دغه که چیرې زه اکزیکیوټ کوم ستاسو به ووینئ چې پروډکټ آی ډي، پروډکټ نیم، کټګوري آی ډي، یعنی کله چې کټګوري آی ډي 1 وي هغه په ځای ماته څه شی ولیکل؟ بیوریج یې ولیکل. ستاسو ګورئ چې کټګوري آی ډي دلته څه شی ده؟ مونږ کیس کې څه شی ورته لیکو چې 1 هغه په ځای څه شی ولیکه ماته؟ دغه بیوریج ولیکه. تاسو دلته هم ګورئ چې کټګوري آی ډي 1 ده او هغه په ځای ماته څه شی ولیکل؟ بیوریج. او همدغه ډول که چیرې 2 اوسیږي کټګوري آی ډي 2 تاسو ګورئ چې هغه په ځای ماته کنډیمنټ ولګول او دلته کټګوري آی ډي 2 ده. تاسو ګورئ دوستانو او همدغه ډول که چیرې د کټګوري آی ډي 3 اوسیږي هغه په ځای ماته څه شی ولیکه؟ کنفیکشنز. تاسو ګورئ چې دلته زما سره کټګوري آی ډي چې 3 ده هغه په ځای ماته کنفیکشن ولیکه. هغه کټګوري آی ډي چې نه 1 وي نه 2 اوسیږي او نه هم 3 اوسیږي هغه په ځای ماته بیا څه شی ولیکه؟ انناون ولګوه. انناون دا ځکه ما ورته په ایلز برخې کې ویلي وو. ایلز برخې کې هغه کټګوریز چې هغه 1 هم نه اوسیږي، 2 هم نه اوسیږي، 3 هم نه اوسیږي هغه په ځای ماته څه شی ولګوه؟ څه شی ولیکه؟ کټګوري انناون کټګوري. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته انناون کټګوري مونږ ته لیکل شوې ده. تاسو ګورئ دلته دوستانو. دغه دوستانو زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.